واه تازه نوی او ډیر د خوشحالۍ خبر راشد خان داسې کار وکړ چې تر اوسه پورې د کرکټ په تاریخ کې به چا نه وي کړي. دا چې څه کړي دي ویډیو را سره تر پایه وګورئ په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. په لومړي ځل راشد خان په کرکټ کې داسې یو بیټ وړاندې کړ چې تر دې مخکې په کرکټ کې نه دی لیدل شوی. د معلوماتو تر مخه د راشد خان چې اوس مهال په استرالیا کې د بیګ باش سیاریو کې د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې لپاره لوبیږي. د یکشنبې په ورځ د میلبورن ریکارډرز پر وړاندې په لوبه کې هغه په یوه نوي بیټ باندې توپوهنه ترسره کړه چې دا ډول بیټ تر دې مخکې په کرکټ کې نه دی لیدل شوی. د کرکټ استرالیاوي پاڼې دغه بیټ ته د کیمل نوم ورکړی دی، یعنی اوښ بیټ. راشد خان په دغه اوښ بیټ باندې د میلبورن ریکارډرز لوبډلې پر وړاندې توپوهنه ترسره کړه او 25 منډې وکړې. هغه په دغه لوبه کې همداراز دوه لوبغاړي هم وسوځول او کمې منډې ورکړې چې ایډلیډ سټرایکرز لوبډله یې بریا ته ورسوله او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ترلاسه کړه. که څه هم تر دې مهاله پورې دا نه دي ویل شوي چې د اوښ بیټ تر شا اصل قصه څه ده، خو ویل کېږي چې افغانان ډېر پخوا په اوښانو باندې استرالیا ته تللي وو چې ښایي راشد خان د همدې لپاره دغه بیټ را مخې ته کړی و تر څو چې د افغانانو او استرالیا ترمنځ هغه پخوانۍ کیسې یو ځل بیا په استرالیایانو کې را یادې کړي. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ د بیټ په هکله؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریکئ. تر بیا بل ویډیو د الله په امان.